ملګری ویل وای چې مشیر ځان سره جوړوي شلوار شریف موږ دای مشیر ځان سره جوړ کړي دا بوت ته نو بوت بس کوي دیو په اردو کې خبرې څنګه په اردو کې خبرې نشي کوو خو همدردی مې و در سره پښتو وا غیرت و په دې باندې در مده ولاړوي نو تا ته اردو نه درځي خپل خبره خپل نه من درځي خو تا ته خو د عمران خان په سر او د شهید ریحان زیب په سر موږ عزت درکړو وو چې دا غون پاکستان خو نه مړه غونډه دنیا در سره جوړلې وي تا کنه په اسلام آباد چې دوم سړی دا سلار وو چې په سر تر شوی وو د علي باباجي سره आई कुछ नहीं वतल नदा में लीडरान लीडल यो मैंने 3 दिन में कैंपेन करे दे इमरान खान तस्वीर में इस्तेमाल करे दे इमरान खान नमा में इस्तेमाल करे दा पीटीआई में इस्तेमाल करे दा कि गोरा दादे पीटीआई लीडरशिप पर सर जाते करे दे हालांकि दा टिकट हक दे वो समय हो बिल्कुल टिकट दे इमरान खान तरफ ना देता मिला हुआ वसैल जायदाद अर्स पके लावल खोजा इमरान खान दा पर ज पेजन चीज वा की आदत ठीक न दे मासरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान इज्जतमंदो زیما فرهاد خان او تاسو ګوره پښتون غږ مونږ سره موجود دي پښتانه درانه پښتانه د وزیرستان او خبره کوو سپیشلی د باجوړ د پښتنو دلته کې ما سره موجود دی واحد وزیر ګران عزتمندو د مبارک زیب سره به ډیر قتل هم کېدل دوی به او د مبارک زیب په حواله سره چې هغه څه وخت کې الیکشن ته ولاړو په یو لاس کې به د ریحان زیب تصویرو په دویم لاس کې به د عمران خان صاحب تصویرو او دا به ویل همیشه بای حلفن چې چری هم زه د خپل روډ وینه نشم خرڅولی چېرې هم زه عمران خان نشم خرڅولی بهرحال الیکشن وشول خبرې کوو مونږه د واحد وزیر صاحب سره سر مونږه پښتنو کې دا خرڅ چې دی دا ډېر کم دی د دې نه مخکې د عمران خان صاحب په دور کې ډېر خلک داسې دي چې سند هاوس چې دی په هغې کې یو منډۍ لګېدلې وه خو هغه وخت کې عمران خان صاحب په حکومت کې هغوی هېڅ اعتراض نه و کړی دا راته ووایې چې دا اوس منډۍ لګېدلې وه او سپیشلی د مبارک زیب پاک له څه ویل غواړئ ها ټول پښتنو اوریدونکو ته کتونکو ته السلام علیکم د مبارک زیب په باره شه به تاسو سره تفصیلی ویډیو شیر کوم چې هغه یو خبره پکې دروغ وي غز د میدان چې کوم ځای کې ته ما غواړي زه به ورځم مبارک زیب چې ګوره بجوړ کې چې ګوره ظلم وشو زیاتې وشو شهید ریحان زیب شهادت ورکړ دغه بالکل یو منټ بیا زه په مظلومیت باندې په پښتو په غیرت باندې ورول بجوړ ته او ما د شروزل مروت زما ډیر نږدې ملګری دی ما سره ډایرکټ په کال خبرې کوي ټول وو قتل په ویډیو باندې ها ما یمین ها وان موته ټارګټ کړل وته مې کنزل وته په عزت مې کړل لاړم په جوړ ته لاړ زما سره عزیز فقیر وو د جنگ فقیر مسیح دی الیکشن ته ورغلی درو ورځې الته کې موږ وی د بجوړ خلک مو ته ډیر عزت را کړی دی ډیر قدر یې را کړی دی ملمستیا را کړی دا الانکه د بجوړ د مبارک زیب په بیٹک کې موږ وبهنه دي سکلی نور ملګر به راوړل غونډیان به راوړل او هغه خدمتي خلک تکړه ننګړي خلک د خفقړل په شرمونه و شرمول او د شهید ریحان زیب چې کومه خبره وا چې زه به وای چې زما سر په تخته باندې پروت وي خو بجوړ کې نه بل کپړې نه وګټي هغه څه وکوله خو چې کومه خبره کړې و چې زه به غرو سره لاس نه ملاو ساچ اوس د ګلزفر ګلداد غلوي ته ولې وته کېنستلې اول سوال زما دغه دی بل سوال په دې باندې ما سره ټلیفون نه کړی دی بل چې کله موږ الیکشن وکړو دای ما کېنو د سره ټیم واغه مې کېنول معجزه زما زه د لیډرشپ سره خبره کوم تا ته به یو خپل وزارت خدیر کی شهید ریحان زیب تاسو به هو کی تاسو ته به ښه کارونه هم راوړي دا چې زه صحیح ده زه لاړل زما سره دا موبایل کې دا ثبوت پروت دی چې کوم لوکیشن ما وته سند کړی دی میسجونه وته کړی دي ما ته شعیب شاهین ها او نعیم پنجوتا او د عمران خان نیازی وکیل ما سره کال کړو دغه سړی ما سره خبرې کړې وې چې زه دوه ورځې په مرکزی دفتر کې ورته ناست یم ټول میډیا ما ته راغوښتې وه ما مبارک زیب ته کال وکړ چې مبارک زیب زه ته انتظار کوم یو ټیکټ به ته پرېږدې په یو ټیکټ به تا خپل وزارت درکړي ستا په خوښه باندې خو مبارک زیب زمانه کال نه وچته و ما ته لوکیشن هم سند کړی و او وایس میسجونه کلیپونه هم سره پرته دي اوس بله خبره دغه چې دا اوس کوم دی لوټه شه زما ویډیوګانې وچلولې په دې کې دی ما ته میسجونه کړي دي نمبر یې رالیږلی دي ما ورته وویل چې مبارک زیب کم از کم په مانه زیاتې سختۍ خو به پتا نه وي تېرې ما امارات جیل خوړلی دی 7 سال جیل 5 لک درهم فاین ما خوړلی دی خو ما سره ډیټي غلامي نه ده کړې هغه راغلل په 9 مۍ کې اوس درته پیښې ښیم پرون مې پیشي کړې ده په 14 تاریخ مې بیا پیشي ده په ما باندې 788 په ما باندې 3FU زما کور پکې لاړه زما ځمکه پکې لاړه زما د زمنو وسایل جایداد ارڅ پکې لاړل خو زه عمران خان د پر زه پیژنم چې زما قیادت ټیک نه دی ما سره لجای حسین نه دا ما ایګنور کوي ما ته عزت احترام نه راکوي زه منم بالکل خو زه عمران خان ته پر ما صبر کړی دی مبارک زیب ته ما وویل چې ګوره عمران خان دره بې شعوره دره نیچه سړی نه و چې تا ورته په سپک نظر باندې وکتل تا به هغې ته انتظار کړی وای زه به در سره ورغلی وای بله خبره دغه غټه خبره درته کوم عمران خان ملاقات ورته ما ارینج کړی و ما ته یې شناختي کارډ نه رالیږو دوه ورځې بعد چې کله زه بیا بنو ته لاړل ما ته یې کال وکړ چې په 10 بجې عمران خان سره ما ته ملاقات ارینج کړه ما ورته ستا الفاظ استعمال کړل ما ورته دغه وویل چې عمران خان زما د ترور کور نه دی ته ما ته ډاکومنټ سره ولیکه که ما درته ارینج نه کړه بیا وایه بیا یې راته وویل چې CM سره مونږ ته ټیم ارینج کړه پهله خو دغه خبره کړې وه چې عمران خان نه علاوه علیمه خان سره هم نه ملوېږم ما ورته دغه وویل چې مبارک زیبه ګوره بغیر د لیډرشپ نه زه ورتلی شم نه ته ورتلی شئ زه به د ډاکومنټس
ای کورټ نه به اپروول خلم بیا به ورځي هغه نه بعد ما د خان ډاکومېنټس حجم کړی دي زه هغې ته هم ورغلی یم 3 ورځې مې تېرې کړي دي ما سره غونډ ثبوت هم پروت دی خو زه وایم چې مبارک زیبه کم از کم د پښتنو حیا او عزت ته خو به دې کتلي وایي موږ د سترګې خپه کړې زه د بنو یم ته د بجوړ یم ما تا سره سر تعلق وه خو همدردي مې وه در سره پښتو وه غیرت وه په دې باندې در مده ولاړ وي نور تا ته اردو ښه نه درځي خپله خبره خپل نامه نه درځي خو تا ته خو د عمران خان په سر او د شهید ریحان زیب په سر موږ عزت درکړی وو چې د غونډ پاکستان خو نه مړه غونډه دنیا در سره جوړلې وي تا خو هغې عزت هغې شهیدګي یې خاورو سره خاورې کړه مړه هغه دا وایي چې ما ته د عمران خان صاحب اوس چې ما د هغه ډېر پیر انټرویو هم کړې وه هغه دا وایي چې ما ته د همدردۍ د ریحان زیب بورډ میلاو شوی او زه خو آزاد ولاړم نه جی زه په الیکشن کې زه سره موجود وم 3 दिन में कैंपेन करे दे इमरान खान तस्वीर में इस्तेमाल करे दे इमरान खान नामा में इस्तेमाल करे दा पीटीआई में इस्तेमाल करे दा چې ګوره دا د पीटीआई लीडरशिप په سره زیاتې کړې ده حالانکه دا ټیکټ حق ده یو زه اوس هم چې بالکل ټیکټ د عمران خان طرف نه دی ته ملاو وو خو چې زیاتې شوی دي ته صبر وکړه نه لیډرشپ د طرف نه دا ورته ما هم ویلی وروره ته ما سره اوس میسج پروت دی جی جی بالکل د لیډرشپ طرف نه ما سره میسج پروت دی چې وکیل ورنه وتلی وو ما بهر چې کله وروته ما ته رینګ کړی وو اول یې مبارکي راکړه 35000 لیټ بیا راته وویل چې راشئ تاسو ته به ښایسته مني شهي هدر کوي او یو سیټ به پرېږدئ دا نه سیټ پرېښوده او نه ورسره مېلوېده هغه نه بعد زه صحیح ده ما ورته غونډ ټارګېټ کړي وي خو مبارک زیبه په دغسې کې غلطي خو د ستا ده که نه بیا سی ایم ته ورغلی هغه سی ایم ته چې تا وایې چې زه چا سره نه مېلوېږم هغې سره دې ښه ناسته وکړه هغې تا ته غونډ هر څه در کړل خو هغه باوجود په تا کې خپل لالچ و ته خپل ټیک نه وې ها دا راته ووایي موږ سره لال خان صاحب هم موجود دی زموږ مشر دی سالار خان صاحب موجود دی راځئ د دوی سره خبرې کوو سر څه ویل به غواړئ ما ته یاد دی د های کورټ مخامخ بار ولاړو ما تاسو ته وویل چې مبارک شئ مبارک زیب خو دواړه سیټونه واغستل او تاسو وویل چې مبارک زیب به راځي او د عمران خان صاحب او د لیډرشپ په جولۍ کې به دا دواړه سیټونه ږدي ستاسو هغه خبره کې دروغ شوه سوري بخښنه غواړم بس هغه دروغ لګه د ده مجبوریانې دي او زما عمران خان لاندې لیډرشپ کوتاهي کمزوري وکړه سالار سیده خبره کوي سالار چې ورګرځي د حق د سچ دپاره ورګرځي ولا چې دا ټرمپ مرم یادوي چې پاس شو زما عمران خان په دې خلاصوو نن کافر یهودي دی سبا کافر یهودي دی زه به په خپل طاقت په خپل جرأت په خپل مرګ ژوند بل ته تکلیف زه به عمران خان کولوم او دلته د مبارک زیب خبره په دې کې کوتاهي شوي دي که څوک مني او که نه مني زما د لیډرشپ نه شوي دي هغه قسم رنګ نه کوي دوی زمریان ته تاسو وایئ جی مبارک زیب ته عزت نه میلاوېده نه څه میلاو بالکل مبارک زیب سر زه بخښنه غواړم موجوده لیډرشپ کې عزت چاته میلاوېږي شیر افضل خان مروت صاحب چې دی پوره قوم را پاسولی او نن خو هغه ته هم عزت نه میلاوېږي زما واورئ سوال واورئ د دې نه علاوه ډېر MNAs MPs دي چې هغوی ته عزت نه میلاوېږي نو څه چله هغوی هم دې ووټونه خرڅ کړي او دغه ځای اوس یوه خبره ده شیر افضل خان چې چګ و په شرط وایي چې دا لومړی د ده سره واکه نه وه په اسلام آباد چې دویم سړی دا سالار و چې په سر تېر شوی و د علیمه باجي سره ایکو څوک نه راوتل نه دا مې لیډران لیدل یو مې نن ما ته څوک سلام کوي ما ته څوک سلام کوي د اوسه پورې لکونه مې تباه کړې لکونه قبیله مې نه پرېږدي خاندان مې نه پرېږدي ورته وایم چې ولا خانه هغې پورې نه پرېږدم چې دی د جیل نه وي راوتلی وزیر اعظم نه وي بیا به زه خپله لونګۍ شمله زه قبایل یې پښتون یم یو مې دا سوال دا وکړو نو اوس مې دا لیډرشپ وزیرانو ته زما کې پي کې وزیر اعلی صاحب ته چې که څه که چا ته پانډه نه شي موږ د پانډې وږي نه یو موږ د ښه رنګ وږي یو موږ د عزت غیرت وږي یو داسې مه کوه چې برېتونه دې لیچک وي یا د ښکته للیږي داسې به نه کوې سالار دې ګوره سالار پنره یو شیر افضل خان و یو سالار و په دې اسلام آباد کې مې ځان خدای ته دا توره پګړۍ به وه تا به لیدلو تا به انټرویو اخیستله سره ایم یا ایسایي به ولاړ وي کتلی به یې خو پوهېږي چې دا د ملک خلاف نه دی د یهود نسوارا د غلامانو خلاف دی جی زبردست موږ سره اوسئ جی یو منټ دا ډېره د لیډرشپ چې کوم وایي که نه چې شیر افضل مروت کریډټ غواړي دې یوه خبره درته کوم کریډټ تاسې په هغه ټایم کې چېرته وایي چې زموږ د پلټۍ نام نشان ختم و
زموږ د پلټۍ نام نشان ختم و 2 کسان به موږ غډا نشو درېدلی چا به ټپۍ مفلر نشول استعمالای زه په جیل کې پروت وم قسم درته خوره کلمه درته درم داسې بهادر خلک به وي چې په میدان کې به داسې غړمبېږي خو چې کله په جیل کې ورته ملاقات پر شا به راغله ډاکټر ته به اعتراف کړل د دستور ډیپ یې ولګوه نو هغه خلک اوس په شیراوزل پسې خبرې کوي چې یاره شیراوزل کریډټ غواړي نو تاسو په یو ټیم کریډټ ته ولې نه راتلی شیراوزل مروه ته داسې دی که نه چې هغه کومه خبره وکړي هغه سر ته رسوي نو زه په چلنج سره وایم چې شیراوزل مروه ته شندانه ګلدار او شهریار افریدي دا مخلص کسان دي دې ته د چرچ په حواله کوي قسم په خدای که عمران خان پر هي زموږ ټیم لګي یو جهان مننه کوم ما سوال دا د هغې نه مې دا وکړلو ډېر خلک دا وایي چې مبارک زیب ته عزت نه میلاوېدو نو زما سوال دا و د هغې نه چې که مبارک زیب صاحب ته عزت نه میلاوېده شیر افضل ته هم نه میلاوېږي شهریار فریدي ته علي محمد خان ته یا شاندانه ګلزار داسې ډېر دي نو بیا دې دا ټول ځان خرڅ کړي او ځان دې لوټه کړي دا راته ووایي تاسو د هغوی سره ناسته شوي پاسته شوي عزت ولې نه میلاوېده بالکل داسې ده جي چې عزت خو د خدای طرف نه دی انسان په صحیح عزت ورکړي غټه خبره دغه ده بله خبره دغه که ته سوچ وکړې چې شهریار افریدي باندې چې کوم ظلمونه شوي دي ما تر خپل په 3 MP کو دی پاتې شوي دي د جنازې نه یې اوچت کړي دي زمونږ پښتو ګوره پښتو نیم کفر دی که نه خو یو سړی چې جنازې نه اوچت کړي په ده باندې ظلم زیاتې کوي او غټ ملک متبار وي او فریدیان ښه تکړه قوم دی او ښه نوم یې د پاکستان ښه تاریخ دی دی نو د جنازې ته به یې نه پرېږدول نو هغه باندې تشدد وال ټکول هغې باوجود ها د ګوره الان کې پلټي نه پرېږدوله لندن ته تللی دی वो पलटी परे नकद वाला इमरान खान सर मीना परे नकद वाला आगा बा इंशाल्लाह टीम रजी वो چې کله عمران خان रे خاصه د خبره به ورته کوي کنه البته کې هونه چې زه وایم چې یاره لیډرشپ ټیک نه دی واغه لیډرشپ هغه خبره ورته نه رسوي کنه نو بیا خو تاسو د خبرې مطلب دا دی چې شهریار افریدي هغه باندې ظلم وشو په لیډرشپ ورته عزت نه ورکوي نو کده مبارک زیب په قدم متله نو بیا هغه ووټ دلته کې ورکړې وي مخالف او خرڅ شوی وي لوټه شوی نو په دې خبره کې وزن شته چې عزت میلاوي دو یا نه میلاوي دو پښتونولي به کړی و د درنې خاورې و درون پښتونو نو حکومت ته پته را چې چا د پاره مونږ ووټ ورکړي هغه په جیل کې پروت دی بای جان یو خبره زه درته وکړم په دې الیکشن کې یو داسې کاس و چې ما سره خپل میلاو شو اسلام آباد نه راغلی و پېښور ته نو هغې ځان سره یوه ګولۍ مه راخیستې وایي چې که چېرته زه ګرفتار کېدل زه به د ګولۍ خورم خو خرڅ به نه شم واو زبردست پښتنو کې متل ورته کوي که نه وایي چې کوې بیا کندې ډېرې دي چې کوې نه بیا بانې ډېرې دي صحیح ده جي نو دغه خبرې دي بله راته دا ووایي مبارک زیګ دا خبره کوي چې زما خو د 2-3 کالو سیاست و زه دا غواړم چې زه د باجوړ قوم د مشکلات حل کړم زه د دوی د سختې ختمې کړم په دې خبره کې څومره وزن دی او آیا د ووټ خرڅولو نه پس PMLN جوائن کولو نه پس د هغه عزت کې زیاتې رالی که یا کمې رالی سر جي دا زه په چیلنج سره درته وایم عزت کوم د عمران خان په وجه باندې وم خپل ورور په وجه باندې وم دای د خپل حیثیت وکړي ورته خیامه پرویز خټک ډېر غټ سړی و وزیر الله تېر شوی دی محمود خان خو دوی ته په خپل خلکو کې ولا چا ووټ نه کوره هغه که عزتمن وي که قدرمن وي که بدمشان وي که متبران وي خو د عمران خان په سر باندې وي چې کله عمران خان پرېږدو نو داسې ډېر متبر خلک دي چې هغه څوک په څه کې نه شمېروي لوټه ورته وایي نو دا لوټې دي داسې لوټې چې کومه دی موږ نه پکاروي نه یې سپورټ کوي تاسو سره سختې تېرې کړي تاسو سره محنت کړې عیسی خو پکې ستاسو هم وایي سر جي ما ورته وویله په خندا کې یوه میسج ما ورته وکړه و چې ظالمه د یو کاڼي خو باندې ما ته هم ښه اخیستې وایي او ده راته دا میسج کړی دی ما ته که نه ما سره پروت دی وایي دا نمبر زه اوس نه استعمالوم زه دغه نمبر استعمالوم مو چې بس عمران خان سره د چې مینه پرېږدوله نمبر دې هم پکې لاړه ته هم پکې لاړې او بجوړ خلک غیرتي خلک دي مهمان نواز خلک دي دا درته قسم خورم خپه یې کړي سخت یې خپه کړي ټول پښتانه یې خپه کړل مبارک زیب ګوره دا پیسې به ختم شي خو عزت نه دی عزت نه ختم کېږي جی ما اورېدلي دي په ژوند کې 3 شیونه دي عزت دولت شهرت نو وایي که په دې 3 واړو شیونو کې شهرت کم شي نو په ژوند اثر نه پرې باسي دولت کم شي نو بیا هم ژوند ښه تېرېږي خو چې د عزت کم شي ژوند تباه شي څنګه چې نو دا راته ووایه د مبارک زیب دا فلسفه لږه جدا ده هغه وایي چې 3 شیونه دي عزت دولت شهرت چې پیسه راشي نو شهرت هم زیات شي او عزت هم زیات شي نو دې فیصلې ته څنګه ګورئ او د مبارک زیب سیاست ختم شو کنه مزید دی به پاپولر کیږي سر جی زه یو داسې مثال درکوم چې چا پتا ته نه وي درکړی زین ته مثال درکوم د سور د مخ کې ګوره دغه چې کوم جج ناس و قاضي فیضي صاحب چې څنګه په کومه شپې ریټایر شو ډایرکټ لاړه لندن ته خو په لندن کې ها دغه غلطي خلک پرې نه ژدو معافي نه کو په ګاډي کې سر ټیټ کړی و ټیټ سر روان و نو عزت په دولت کې نه دی ټیک ته جی بله د وګوره نواز شریف ته وګوره ډایرکټ په هغې شپې باندې لندن ته لاړه اوس ور روان دي سعودي شیخ ته هغې ته پښې ته ور ټیټ شوی دی سپونیر ویډیو هم ورل شوې ده او دا یې هم ور روان دی ګنجې سره د دولت سرجشي ورته کي خو هغه لاس ورسره نه میلاوي ښه دا راته ووایه د عمران خان صاحب په لیول باندې تاسو کم یو داسې لیډر ګورئ چې هغه تاسو فیل کوئ چې په پی پی کې په نون کې په ANP کې یا په اودر لیډر کې چې هغه تاسو ګورئ چې دا د عمران خان د لیول
سیاستدان دی یاره عمران خان د لول خو مور یا نه دی راوړی خو په ټولو پلټیانو کې یو په جماعت اسلامي کې دی عدنان وزیر د بنو یو تکړه بهادر یعنې جماعت اسلامي سره تعلق لري خو تکړه دی بیان یې زه ګورم خو دلته کې یو بل دی نیشنل کې دی هغه بیانونه خو زه ګورم خو هغې چې کوم مشر دی که نه میلو نو هغه میلو یې ټیک نه دی که نه ځکه چې میلو هر وخت خرڅېږي په هر ځای کې هېڅ قیمت یې نشته دی که په 10,000 خرڅ شو که په 15,000 خرڅ شو که په 1000 خرڅ شو خو بس تش غول خوري ګوندلو سنډا دی سنډا دی جی سوري دی غواړه چې د کوم ځای دا تاسو څه ووایي جي زه چې د مردان یم څه مو ویلو د ملګري ډېرې ښکلې خبرې وکړې جی. او دې سره زما اتفاق ته ویزت چې دی دا په پیسو کې نه دی نه دی په دولت کې سر او شهرت هم لکه چې ته بېعزتي ستا لکه را مبارک زیب ده به کتلي وې پرویز خټک ته محمود خان ته د هغې نه بیا سبق اخیستی وې څوک یې نوم علي پرویز خټک ما د چا نه ښه زوړ سیاستدان دی چې یې نوم وانغېست تر ننه پورې چې عمران خان سره یې بېوفایي وکړه څوک یې نوم نه علي محمود خان څوک نوم علي په سوات کې خلک په دغه ولي په کاڼو په لوټو ښه سر ما اورېدلي وو په وړوکی به وم ما به اکثر لیکل کتل لیکلي به و چې یو کېږو که نه ورکېږو دا به ناره وه یا به یو کېږو یا به ورکېږو دا ډېره زړه ناره ده جي هغه ناره څه شوه جي پښتانه ولې نه یو کېږي نو هغه ناره خو دې نشنلیانو به واله وې ته پنجاب ګټه او زه به پښتونخوا ګټم او داسې ذلیله کړو د پښتانه چې دا میلو راغلی دی نو پته نه لګي چې د ده څه اندازه ده ټول هر څه یې ګډوډ کړه نیشنل پارټي خو ختمه شوه خو موږ د پښتانه هم ختموي د ده لکه داسې دغه دی خو موږ خو پوه یو عمران خان له شعور راکړه نو اوس پوه شو چې دا میلو دی او یا د ګوندلو سنډا دی راکلي پته پکې ورکړه دا چې په کومه ورځ مبارک زیب الیکشن ګټلی و زه ورسره موجود و او عرب د دفتر کې د شپې 2 بجې زه ورسره موجود و ون لیډینګ ورته ما کړی دی ون اوتار سره ما کړی دی فورم 47 45 دا یې پته شي نه پوهېده بالکل زیرو و ښه نه بیا خو پکې سر ستاسو حصه کېږي او بایو پکې حصه خو زما کېږي هغه به زه د بجوړ کام ته اطلاع کوم هغه ډېر غیرتي خلک دي یاره زما امید دی چې انشاءالله کم څه نه څه حصه به ما ته راولګي نو زه دا ستاسو دپاره اواز د دې اوچتوم چې ستاسو حصه پکې کېږي نو چې ستاسو پکې وشي نو بیا پکې لږه ډېره زموږ یاره دا حصه زه ځکه نه غواړم چې دا حصه پټواریانو ورکړې ده پټواریان ډېر بېغیرته خلک دي نو زه ځان نه بېغیرته کوم ښه دا خلک وایي چې جي ایزي لوډ راولېږه یو 500,000 نو دا خو د هغوی حق کېږي چې چېرې ووټ ورکړی که نه یاره پکار نه دي چې هغوی ته ایزي لوډ بالکل بالکل ځکه چې روټۍ ورته راوړلې بیټک ته مېلمستیا یې خلکو ته ورکوله نو مبارک زی به کم از کم 6 عربۍ درکړي دي دا راسنه څه خو دی ته هم پکې ورکړه که نه او بله د بجوړ د قوم دپاره هم کارونه پکې وکړه خیر د استاد هم اخیستي دي 6 عربه او بله وایي ما ته مشر وویل وایي چې مشر ځان سره جوړوي شلوار شریف موږ دی مشر ځان سره جوړ کړي دا خو بت دی نو بت به څه کوي دی به په اردو کې خبرې څنګه په اردو کې خبرې نشي کولی په پښتو هم ځنې یاره ده ډېره مننه جي ګران عزتمندو دا موږ سره موجود یو واحد وزیر صاحب او ډېر ښایسته خبرې او یقین دا زموږ پښتون غږ دی د مشره خپلو پښتنو ته ووایه چې دا پښتون غږ سبسکرایب کړي او ګوري د خیره پښتنو دا د چینل سبسکرایب چې څومره پښتانه دي که د پاکستان دي که د افغانستان دي ټول د چینل فالو کوي ویډیو پکې شیر کوي کمنټ ورته وکړي دا په هر ځای کې موجود وي زه وینم ګورم یې ځکه چې زه د یو میدان نه پاتې نه راغلی کني په ریکارډ په چلین سره درته وایم یو میدان ما ته وښایي چې زه ځنې پاتې راغلی وم ډېره مهرباني ډېره شکریه